د لویه بخښونکي سخن تاله په سپېڅلې نامه سلامونه تاسو ټولو ګرانو کتونکو ته. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشحال به وئ. بیا هم زه غزال سره د خپل ګرانې همکارې سره ستاسو په چوپړ کې حاضره یم. نن بیا هم ومې غوښتله چې پارک ته راشم، د خلکو حال احوال پوښتنه وکړم او لږې وچېړم. نو تاسو ته به پته وي دوستانو چې داسې 2-3 هفتې یو میاشت وشو چې زما بالکل نه ولاک و نه برنامه هېڅ هم نه و. خو نن مې وغوښتله چې تاسو ته یو ښکلی زبردست ولاک جوړ کړم. دلته راشه، دلته راشه. هله زما زړګو زما جان راشه راشه. ښه ولاړو تښتېدو. راشه درنه غلم. دا علمه که نه راشه که نه وی نه خرڅې په ما نه خرڅې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ په خیر. څنګه خیر. نوم دی؟ اسد. اسیر. اسد نن دې څو دانې دا خرڅ کړي؟ څومره؟ یو دانه. دا ټول په څو خرڅې؟ 200. 200. مال یې په څو راکې؟ 200. ماله خیر دی 1.5 راکړه. پیسې نشته را سره. 1.5 راکې او 50 پکې تاوان کې. بیا که کور ته لاړ شي امي ابو دې څه نه وایي درته چې دا دومره ځان دې ولې خرڅ کړو؟ نه. ولې؟ بیا ورته څه وې؟ فرض مثال تا نه تپوس وکړي بیا هغوی ته ته څه وې؟ ته ما ورته باجي رانه واخیسته. باجي رانه واخیسته. ښه نو 1.5 نه به تېر شو 100 روپۍ راکړه راته. صحیح ده؟ ښه 100 روپۍ. ښه. او که بیخي پیسې در نه کړمه نو بیا داسې راکې راله فري. دا یې راکړه ماله زما شو. ښه ګرانو کتونکو د ده نوم څه شی دی؟ اسد. نه نه د ده پولیسچک. څه؟ پولیسچک. پولچک. مونږ ورته ګلشالي ویل که نه. ده ته مونږ یو وخت ګلشالي ویل خو اوس نوم یې بدل شوی لکه دوی په خپله ژبه ورته پولشک. ښه نو تا ته پته شته زړګیه دا څه نه جوړېږي؟ هغه څه نه جوړېږي؟ وریجې نه. وریجو. ډېره مننه. غټ سړی شي او خپل ارمانونو ته ورسېږي. نو دا یو سوال درنه بل هم کوم سکول وې؟ نه. نه وې. ولې؟ ښه ګرانو کتونکو وایي چې یو دانه مې هم نه ده خرڅ کړی. ما غوښتله چې ټول ترې واخلمه تر څو کور ته لاړ شي په ډک لاسونو کور ته لاړ شي که نه. هر انسان دې امید ته سهار کور نه وځي چې یو کار یو غریبي وکړي. بچی تا له څو روپۍ درکړم؟ 2.5. 2.5. تا خو ویل چې 1.5. 1.5. 1.5. ښه ګرانو کتونکو دا 500 روپۍ دي که نه. دا به زه تاله درکړم. ښه دوستانو مونږ سره پاتې شئ او چېرته مه ځئ. ښه مونږ سره پاتې شئ. ښه ګرانو کتونکو ښکلی اسد جانو نو امید ساتم چې تر دې دمه مونږ سره وئ. دغه ولاک یا دغه ګزارش به ستاسو ډېر ډېر خوښ شوی وي. ښه ګرانو کتونکو نو موږ سره یو بل ورور هم ولاړ دی نو سپینې جوړی هم اچولی دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام الرحمن الرحیم. جوړ په خیر څنګه؟ الحمدلله دعاګانې. د چا دعاګانې دي؟ د مور او پلار. د مور او پلار. د مور ازاري خو نه یې؟ نه نه الحمدلله د مور او پلار دعاګانې دي. اوسني ځوانان چې دي اکثر د مور او پلار ازاري ډېر وي که نه که د خیال شوی؟ اکثر هم دلته کې چې کوم دی ګرځي راګرځي نشو پسې دغه پسې او موږ الحمدلله خپل کار محنت کوو. تاسو څه نشه کوئ که نه؟ الحمدلله. ښه نو زه شکر دی چې تاسو خو په نشو نه یې راغلي. نن سبا وړوکې وړوکې ماشومان دي سم نشې کوي که نه. نو تعلیم مو کړی؟ الحمدلله. نو غواړي چې په آینده کې څه درنه جوړ شي؟ یاره نن سبا په پاکستان کې تعلیم باندې سم نشته دی او خپل بزنس طرف ته انشاءالله. ډېر ښه. پښتنو ته څه پیغام لري؟ بس پښتنو ته ټول همدا پیغام دی چې خپل تعلیم وکړي او ځان کامیاب کړي او نشې ځینې کوي. بالکل مننه. ښه ګرانو کتونکو موږ سره پاتې شئ او چېرته مه ځئ. ښه ګرانو کتونکو اذانونه هم دي نو ډېر زیات انتظار مو وکړو چې اذانونه ختم شي خو لرې لرې ځایونو کې اوس پورې اذانونه شته ولې چې په ما هم ناوخته کېږي. بعد له وختونو له کوره راوتلی یم او راغلی یم د کوره ما وګوره سرتوره. شکر الحمدلله سرتوره خو نه یم. دلته ورور ناست و په سوچونو کې ډوب و که نه. فکر کوم چې پوخ مین دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ په خیر. خیر. څنګه؟ شکر. مبارک نوم؟ شهباز. شهباز که شهباز خان؟ شهباز. شهباز څه کاروبار کوي؟ سټوډنټ یم. ډېر ښه. نو څو بارې فیل شوی؟ نه یم فیل شوی شکر دی. نو ما ته خو چا ویلي وي ډېر زیات فیل کېږي. مونږ نه یو فیل شوي دی شکر دی اوسه پورې.
ها غواړې چې په آینده کې څه درنه جوړ شي؟ بي اس نرسنګ د میراده د فعلا. ډېر ښه. نو دا راته وایي چې سکول دې خوښ و که نه چې کله ماشوم یې او کله چې سهار خوب نه پاسولې هغه ټایم غوسه راتلو؟ غوسه خو راتله خو اوس یادېږي راته هغه وخت. هغه وختونه خو که اوس هغه وختونه خو دلته راته دا راته وایې که نه چې دلته ناست یو د څه سوچ د ډېر کولو؟ بس زه او ملګری مې ناست وو مخکې تعلیم باره کې هم سوچ کولو رزلټ باره کې هم سوچ کولو رزلټ هم را روان او دې باره کې هم سوچونه کولو بس ناست. نو دا پاپړ خو جنکیان ډېر زیات خوري نو هلکان اوس ګورم چې نن سبا هلکان هم ډېر زیات پاپړ خوري دا ولې؟ بس ټایم پاس دپاره هم راغستي وو. پاپړ د ټایم پاسي لپاره وي. یو شعر خو به یې کتونکو ته شعر ورته څه ووایم؟ نو نن سبا هلکان خو شاعري سره ډېر زیات مینه ساتي او یو شعر ووایې ځه. شاعري سره هم شوق نشته. الله شاعري سره ښه دا راته وایي چې مینه مو کړې وه که نه؟ نه نه مینه نو مینه دې نه ده کړې که نه چې شاعري نه درځي که انسان مینه وکړي هغه بیا فول لکه شاعر شي که نه همداسې ده؟ بالکل. نو څه اراده ده چې مینه به کوې او که نه؟ نه نه ولې؟ مینه نه کوو بس فلحال خو هم کړې ده کویدن هم کړې ده الحمدلله. پښې یې بند شوی که نه همداسې ده که نه. نو دې له موقع نشته ها چې مینه وکړي. نو تاسو مینه کوئ ښه مجرتان یادوم. نو اوس خوشحال یو که نه؟ څه شي نه دا چې لکه کویدن دې شوی شکر الحمدلله خوشحاله. مجرتانو تاسو خودکشي نه کوئ مجرتان ته څه پیغام لري؟ نو څه پیغام به ورته ورکړو بس ښایي ځان بندول ښایي پیدا که نه؟ او مننه. ساعت دوه خو ترې وتښتېدو تاسو لږ پاسئ. څنګه ښځه به کښېنم ولې انټرویو نه شي ورکولی؟ نشم ورکولی نو. خوراک کولی شي؟ نه خوراک هم نه شي کولی؟ نشم کولی. ښه ته بیا څنګه انسان یې او څنګه ژوندی پاتې شوی چې خوراک هم نه شي کولی او انټرویو هم نه شي ورکولی؟ بس والا څه وکړم نو څه وکړم. لږ ډانس وکړو زه به م وګورم او کتونکي به هم وګوري. وګوره که راځي او ولې دومره سوچونو کې ډوب یې او دومره غمجن یې؟ والا بیمار یم. څه در باندې شوي؟ ګردو یې لږې خرابې دي. نو دغه انټرویو چې په سمه یې راکړې وه که نه په جګړو نه خوند بیا کولو خو هغه د انټرویو مې ترې واخیستله نه دا راته وایي چې ګردې دې ولې څه ورباندې شوي؟ نور خبر دې ختمې شوې که نه. نو اوسني ځوانان ماشاءالله دومره باجرته وي خو پته نشته دا یو نیم چې ده که نه بالکل جرأت نه لري. ځوان ته راشه هله راشه ګورې ځوان ده ته وګوره. السلام علیکم څنګه یې؟ نوم دې څه دی؟ لقمان. حکمان. دا لږ خبرې نه شو کولی ده ته څه وې؟ دلته څه کې زړګیه؟ سم هسې لوبو ته راغلي؟ سکول وې؟ څوم کلاس کې؟ دویم. او پلارجان دې څه کار کوي؟ پلار مې ما وای الله غم کې دې شریکه ما. خیر زما پلار هم مړ دی ښه ټول دې دنیا نه روان یو زو. کله کله پلار پسې خفه کېږي؟ زړه کې دې ګرځي او بیا صرف دوا کې که نه؟ خیر دوا نه علاوه نور زموږ د لاسه څه نه راځي ښه زړګیه؟ مننه. ښه ګران کتونکو موږ سره پاتې شي دلته یو بل ورور هم ولاړ دی خدای دې وکړي چې دا پکې فیل نه شي او کامیاب شي خبرې را سره وکړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ په خیر. تاسو ته نیمه تازه تکړه په اندازه څنګه شکر دی الحمدلله. نوم دی؟ کریم جان. کریم جان. زه به درته کریم جان یا صرف کریم؟ صرف کریم دی که کریم جان وی ستاسو؟ د ورور په صفت به درته مینه درکړم کریم جان به درته ویم. کریم جان څه کاروبار کوي؟ زه منډۍ کې یم. منډۍ کې څه کوې؟ بس سودا لو خرڅو. ها سودا اخلي او خرڅوي. دا ګرمي نه کمیږي دا ولې؟ دا به د الله کار دی نو کله مونږ مسلمانان چې ګرمي راشي بیا مونږ وایو چې ګرمي ختمه شي او چې یخني په مونږ ډېره شي بیا خلک وایي یخني ختمه شي. دا د الله کار دی اوس د الله په دغه کې خو مونږ ګوتې نه شو وهلی. چا راته ویل چې کریم جان ډېر ښکلې زمزمه کوي رښتیا؟ زمزمه مطلب پوه نه لکه یو ګانا ځان سره ترنم کوي. دا شیونه ویونه خو نه کوو او باقي چې تاسو وایئ تاسو ته به څه ووایو. نو دا خو زه غواړم او کتونکي ټول وایي که نه چې په کریم جان یو ښکلې زمزمه وکړه لکه یو ګانا. به درله ولې به درله ها مهرباني. وایي مخکې قبلې نه وایو غلط شو. خیر مشکل نشته بیا وایي بیا وایي. انسان ټول د غلطي نه ډک وي که نه. په پیله کې انټرویو کې به زه دومره غلطېدم چې هېڅ حد نه لري. اوس یې وایي ګلونو کې یو ګل دی مچۍ ورله راځي او کریم جان دومره ښایسته دی جینکۍ ورله راځي. مخکې بس دا هم دومره یي که نه. واه 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 مننه مننه خوشحاله اوسئ. تاسو ښه الله عزت
ګرانو کتونکو هوا هم ډېره زیاته ګرمه ده او ماښام مونځ به هم کوو که نه مسلمانان یو شکر الحمدلله. نو تاسو ته ښه وختونه ښې چارې. زما چینل خامخا ځان سره سبسکرایب کړئ او ښکلي ښکلي کمنټونه ماته راکړئ. بای بای.